طالبان څنګه او چا ورخطا کړي دي؟ ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ سوله ټي وي چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د اقتصادي وضعیت کنټرول طالبان ورخطا کړي، ځانګړې کمیټه یې ګمارلې. د طالبان حکومت د اقتصادي وضعیت د کنټرول لپاره ځانګړې کمیټه ګمارلې ده. تېره ورځ ناوخته د وزیرانو شورا په یوه غونډه کې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ یوې کمیټې ته دنده سپارلې چې په هیواد کې د افغانۍ د ثبات لپاره هڅه وکړي. کمیټې ته ویل شوي چې ټول هغه عوامل مشخص کړي چې د روان اقتصادي وضعیت او افغانۍ د بېثباتۍ سبب شوې ده. د طالبانو کابینې همداراز د ډالرو پر قاچاق هم بندیز لګولی دی او یا د کمیټې ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه شته مافیایي ګړۍ مشخص او د قانون منګولو ته یې وسپاري. کابینه داسې مهال د افغانانو د ثبات لپاره په اقدام لاس پورې کوي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په بېمخنۍ توګه راټیټ شوی دی. د ډالرو لوړښت او د افغانیو د ارزښت کمیدو خلکو ته هم پراخې ستونزې جوړې کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د اقتصادي وضعیت د کنټرول لپاره دا ځانګړې کمیټه ګمارلې چې تازه د طالبانو له هیواده او نرمۍ سره بیا هم امریکا ټینګار کړی چې د مرکزي بانک د شتمنیو کنګل کېدل به ادامه لري. د سپینې ماڼۍ ویان جین ساکي په یوه خبري کنفرانس کې ویلي پورته تدابیر نیول شوي چې دغه پیسو ته د طالبانو له لاسرسي مخنیوی وکړي او په خبره یې د یادو شتمنیو کنګل کول به ادامه لري. هغه وایي داسې ډیر عوامل دي چې له مخې دوی د مرکزي بانک شتمنۍ نشي ازادولی. د نوموړي په خبره د سپټمبر تر 11مې له مسلې رانیولې بیا په تور لیست کې د طالب مشرانو او پر دغه ډله د شته بندیزونو تر موجودیت ټول هغه څه دي چې له مخې امریکا د یاد شتمنۍ له ازادولو ډډه کوي. امریکا همداراز وایي دوی هڅه کوي له افغانانو سره د مرستو لپاره په مؤثرو لارو چارو کار وکړي. دوی وایي د دې شتمنۍ لپاره داسې یوه لاره پیدا کوي چې افغانانو ته یې ګټه ورسیږي او له بشري ناورینه مخنیوی وشي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.